السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نن د اډوب پریمیر پرو دویم نمبر کلاس سره حاضر یم چې په تیر کلاس کې مونږ د اډوب پریمیر پرو څه نه څه تعارف کړی چې دا څه لپاره یوز کېږي، څه لپاره استعمالېږي او دې کې څنګه څنګه طریقې سره ویډیو جوړېږي، څه څه ویډیوګانې جوړېږي. تاسو ما به سیمپل هم ښودلي وي. نو بیا په هغې کې مونږ بعضې ټولز هم ښودلي چې دا مونږ کولاوو څنګه، بعضې طریقې هم ښودلې وې. خو انشاءالله بلکل سر نه شروع کوو چې مونږ به د دې کې اول نه دا فایل کولاو کړو، دا سافټویر مونږ به څه کوو د اول نه. کله چې مونږ دا دغه رنګ کولاو کړو دا سافټویر، نو دا دغه رنګه وي. دا به داسې کړو. اول نمبر کې مونږ سره فایل دی. فایل کې د ټول ناول کار چې زمونږ دی د فایل مینیو کې. نو دلته مونږ راځو، نیو پراجیکټ به مونږ کولاو، یو نوی ډاکومنټ به مونږ کولاو چې هغې کې مونږ ایډیټینګ وغیره کوو. د دې شارټکټ دی کنټرول آلټ ان. کنټرول آلټ ان چې کله د کیبورډ د مدد نه سره پریس کړئ، نو بیا به دغه شیز راشي مخې ته. دې کې بیا مونږ دا خبره کړې ده دلته کې نوم ورکول دي، دې ځای کې لوکیشن چې دا ویډیو د کوم ځای ته لاړه شي یا دا پراجیکټ د کوم ځای ته لاړ شي ویډیو نه. نو دا اوس ما ته د موبایل سافټویر فولډر ته وځي او دغه نوم به له دې څخه زه بدل کړم. ټیک شو. دلته نو لوکیشن هم تاسو بدلولی شئ. دې نه مثلا زه لوکیشن بدل کړم چې یاره دا د ویډیو فولډر ته ځي. ټیک شو. بل د دې ځای نه پسه بیا مونږ اوکې باندې کلیک کړو. ټیک شو. چې کله مونږ اوکې باندې کلیک کړو، نو بس اوس په مخې ته زمونږ د دې هغه خپله مینیو چې کوم ده هغه مونږ ته راشي مخې ته. لږ ثانیې لوډینګ کوي ځکه دا سافټویر ډېر هاټ سافټویر دی، نو لږ لوډینګ کوي بعضې ځایونو کې. نو دغه رنګ دا سافټویر را کولاو شو. بیا مونږ بعضې خبرې کړې وې چې دې ځای کې څه کېږي، دلته څه کېږي، دلته څه کېږي. یو نیم اپلای هم مونږ کړې وه. نو د ټولو ناول چې کله مونږ دلته راشو، نوم هم ورکړو، ځای هم ولې برابر کړو چې کوم ځای ته یې لاړ شي دا پراجیکټ. نو دویم نمبر کار به زمونږ په دې کې دا وي چې بیا به مونږ فایل راولو. چې فایل به مونږ دې کې څنګه راولو، کوم ځای نه به راولو، څو طریقو سره به راولو. دا درې خبرې دي. پهله نمبر کې به دا مونږ کلاس پراجیکټ باندې کلیک کړو. ټیک شو. دلته که مونږ چې کوم نوم هلته ورکړو هغه مونږ سره دلته راغلی. ټیک شو. بیا دې کې دا ټول درته وایم چې دا څه لپاره دي. یو طریقه دا چې مونږ راشو دلته کې فایل ته. د فایل نه مونږ دلته کې راشو اوپن پراجیکټ ته هم دلته راتلی شو. دې ځای نه هم مونږ یو شیز دلته راوستلی شو، خو دا پراجیکټ دی. دې ځای نه به نه کوئ تاسو. دلته نه به نه کوئ، ډایرکټ به دلته کلیک کوئ دې ځای کې. په دې ځای کې دغه یو دغه هم ورکړی دی چې تاسو دلته کې کوم ځای کې نو هغه فولډر وغیره سلیکټ کړئ چې کوم فولډر کې دی. خو دا هم نه دی. نو د دې اسانه طریقه یو د دې ځای نه دا فولډر کلیک کول، دلته فولډر جوړول دی دې ځای نه. او چې مونږ دې ځای کې ډبل کلیک کړو د امپورټ میډیا ټو سټارټ. ګوره امپورټ وایي دې سافټویر ته دننه شیز راوستل. د دې باندې ډبل کلیک کوم. ټیک شو. ډبل کلیک مې وکړم، دا بورډ راکولاو شو. ما ته وایي چې دلته کې دا سره څه شی چې ته څه باندې ویډیو جوړول غواړې، په کوم تصویر ویډیو جوړوې، په کوم انیمیشن مطلب کوم ګلان، کوم رڼاګانې یا نور شیونه مینه پکې ته اچې، نو هغه راوله. تصویران دې راوله، آډیو ریکارډینګ دې راوله. نو چې څه شی تاسو په دې کې اچوئ هغه ټول دا وایي ته دلته راوله. اوس زه ګورم راځمه ما سره چې کوم شیونه دي. مثلا دې فولډر کې ما سره دي دا شیز مې راوستو، دغه یو څو تصویران مې سلیکټ کړي. ټیک شو. دا مې دلته کې راوستل دې ځای ته. نو دا شوه د اوپن طریقه چې مونږ به دې کې یو شیز څنګه اوپن کوو او دې ته به تصویران مونږ څنګه رادننه کوو. بیا هغې نورې مخکې طریقې دي هغه به ورو ورو ووایو. دې ځای نه خو مونږ اډوب پریمیر پرو ته به یو شیز مونږ څنګه راولو. مثلا دې اوس آډیو هم پکار دی. دې ځای باندې به کلیک کړم، دلته به آډیو هم سلیکټ کړم. ما سره به دې کې آډیو لیپټاپ کې بالحال وي او که نه دلته کې یو فولډر شته. ټیک شو. نو دا زما سره آډیو شولیږي. ټیک شو. دلته کې ما دا هم راوستل، دا مې هم راوستل.
بیا دې کې لوګو وغیره څه شي هغه به انشاءالله مخکې وشي، خو صرف دلته تاسو ته اوس ښیم چې تاسو کوم شیونه دلته راوستل غواړئ، ویډیو کې لګول غواړئ، هغه به تاسو څنګه راولئ. نو تصویران یا لیکل بل څه شی ټول دې ځای نه راوستل دي. دې ځای نه خو مونږ دغه طریقه وپېژندله چې دې ځای نه مونږ تصویران شیانمونه وغیره څنګه راولو. بیا د ټولو نه مخکې چې کله مونږ دا شیانمونه راوستل نو دا خو اوس مونږ سره آپ دي. په هر سافټویر کې کاپي پیسټ کټ سلیکشن دغه رنګه نور بعضې سرچنګ کول دي پکې یا نور شیونه دا په هر سافټویر کې موجود دي. په ایم پیج کې هم وي، کورلرا کې هم وي، په ایم ایس آفیس کې هم دي، السټریټر کې هر سافټویر کې کاپي پیسټ وي. نن خبره مونږ په کاپي او پیسټ باندې کوو چې دا مونږ څنګه کوو. نو دلته کې د تصویرانو د طریقه مې ته اول ځکه وښودله چې مونږ د کاپي او پیسټ لږه په اسانه باندې وشي. زه به اوس د دې ځای نه راشم او دلته کې به دا دې ځای ته راولم. ټیک شو، دا مې دې ځای ته دلته راوستو، دا لږ شیانې لوډینګ کوي. دا خو دې ځای ته ما سره راوخوتو. ټیک شو، چې دلته کې ما سره دا راغلی، ګوره دې ځای زه پر داسې راغلی. نو اوس به دې کې مونږ د ایډیټ مینیو ته راشو. ټیک شو، دې کې اول مونږ سره لیکل شوی دی انډو. انډو ویل کېږي چې کله ته یو شیز خراب شي تا نه، یا تا نه ډیلیټ شي، یا تا نه بل څه غایب شي، څه طریقه ورسره وشي چې تا نه ختم شي، نو هغه به ته بیا څنګه راولې. مثلا ګوره دلته کې ما دا داسې دوه ځای کړو. ټیک شو، دا مې دې ځای ته راوستو. اوس مثلا دا زما نه یا ډیلیټ شو یا داسې دا وشو چې دا ما راغلی دې د پاسه ودرېږو، دغه ځای ته وختو. نو اوس به دا مونږ څنګه سیټ کوو. نو دلته کې به راشي کنټرول زیډ. ټیک شو، دا خپل ځای ته لاړ شي. د دې شارټ کټ دی کنټرول زیډ او هغه ځای نه دغه دی، د دې ځای نه به دې طریقې سره کېږي. اوس زه یم چېرې دا واپس په دې ځای کې پکار و، په خپل ځای باندې پکار و، دا ما دې ځای کې پکار و. نو دا به اوس څنګه کوم. دلته به راشي په ریډو باندې به کلیک کړي. ریډو مطلب دا دی چې واپس همغه غلط خپل حال ته بوځي چې کوم حال ته ما وختي بوتلی و هغې ته یې بوځه. نو کنټرول شفټ زیډ به ورسره پریس ونیسئ. ټیک شو، هلته لاړئ یو ځل خو دا دلته و، په بل ځل به اوس دلته وخېږي. ګورئ شارټ کټ درته ووایم، دلته راغلی. زه مېره دلته هم نه دی پکار، دې ځای کې پکار دی. بس کنټرول زیډ دوه ځلې کلیک کړه، دلته به راشي. ما نه لږ دلته وختو، نه مې دغه ځای کې مې نه دی پکار، لاندې مې پکار دی. بره دلته کې زه بل یو شیز لګومه، نو را به شي دې ځای نه به ته دا انډو کړي، او که نه وایه چې په خپل حال به دغه بله ځای کې پکار دی، نو واپس به شفټ ووهم. ټیک شو، دا خو دغه ځای پورې وشو. بل په دې کې مونږ سره دی دویم نمبر کې په دې ایډیټ مینیو کې فایل مینیو به وروسته ویو، ځکه چې دا اوس فی الحال دی کې زمونږ کار نشته دی. دا به انشاءالله دې درس پسې ووایم. پهله دا کاپي او پیسټ یاد کړو مونږ. په دې کې مونږ سره دی کنټرول ایکس چې کوم شارټ کټ دی ته ویل کېږي کټ. دا به ټول تاسو یاد وي، خو لکه هر سافټویر کې د هر یو شیز خپله خپله طریقې، هر یو شیز په طریقه استعمالیږي هر سافټویر. مثلا دې ځای کې دا شیز دی، زه هم یاره دا د دې دوه په دې منځ کې نه دی، خو ځکه دلته تکرار راولي. ټیک شو، زه هم دا د دې ځای نه کټ شي، دا یې دلته کې راشي، دې ځای ته یې دا راشي. نو ګورئ ورته زه به راشم دې باندې به کلیک کړم، په دې یو شیز باندې په دې، او دا به راشم دلته ایډیټ مینیو ته. د ایډیټ مینیو نه پس به دا ځای نه کټ کړم. کټ شو، دلته کې زه پیسټ کول غواړم یا دې ځای کې غواړم، کوم ځای کې غواړئ هلته به کنټرول پیسټ، دا به پیسټ کړي دلته. ټیک شو، دا هم پیسټ کړو دې ځای نه. بل په دې کې کاپي کول دی. کاپي هم همدغه طریقه ده، یو دا خو کټ شو. مثلا دې ځای نه زه کاپي کوم، په همدغه خپل ځای دې پاتې شي، خو مخکې دې په دې ځای کې دا ما سره پیسټ شي. ګورئ دا په دې ځای کې ما سره دلته پیسټ شي، خو دا دې د پاسه پیسټ شو. دلته کې دې د پاسه نه غواړم، دې ځای کې غواړم، دلته به پیسټ کړي او دې ځای نه که هر ځای ته راولي، که دلته راولي دې ځای ته بوځي. نو دا د کاپي او د پیسټ طریقه شو دی کې. بل په دې کې زمونږ سره به دغه څلور دانې مې ته یادول ضروري و. بل په دې کې موږ سره سلیکشن آل، سلیکټ آل دی. زه هم چېرې دا زه چې داسې کوم دا یو مخکې ځي او د دې د پاسه ورځي. زه هم یاره زما دې ځای کې لږ شانې خالي ځای په کار دی، په دې ځای کې د اول کې دې ځای کې
خو دا زه اوس څنګه کوم که یو کوم نو یو خو ما ټایم نیسي یا یو کېږي او نور نه کېږي. دا وګوره زه چې دا ټول څومره تصویران ما دې څه راوستي دي، څومره شیونه مې راوستي دي، دا ټول به څنګه زه دې ځای نه مخکې بیم. داسې کار به وکړو چې به کنټرول A ووهې، کلیک به کړې او یا به د دې په مدد سره یا 2 یا 3 نیول غواړې، د دې شي په مدد سره 2 یا 3 داسې سلیکټ کېږي. خو کنټرول A سره ټول او داسې مخکې بوځي، یا یې بره وخېږې، ټیک شو یا داسې بره وخېږې دې ځای نه راولي. د دې کرښو هم درته وایم چې دا کرښې څه لپاره دي، دا موږ ولې دې ځای نه ښکته کوو، دې ځای نه بره کوو. خو فی الحال مې ته پکې صرف د کاپي او د پیسټ طریقه وښودله چې دې کې موږ کاپي او پیسټ څنګه کوو. ټیک شو، نو دغه اسانه طریقه وه د کاپي او د پیسټ. نو انشاءالله زه دا ویډیو سټاپ کوم او دې ځای نه بیا مخکې بل درس وایو، د فایل مینیو نه شروع کوو، سر نه داسې پرې راځو. دا خو ما صرف د کاپي او پیسټ د یو درس کې راوستل پکار زما.